نو اباسین سے وی کو مردار خوري کارغان ملګری ډیر دي که مردار خوري کارغان ملګری ډیر دي په حلال پسې به باز غوندې تنها ځې او د سپوږمۍ په شپه اسمان ته لمغړی کړو اباسین له به د ستورو په رڼا ځې. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. خپل پیشن مطابق پروفیشن آپټ کوي د هغې صحت به ښه وي. دویم هغوی به پازیټیو تھنکینګ کوي نیګیټیو تھنکینګ به نه کوي. دریم هغوی به دا خپې راښکل نه کوي چې تا زما خپې راښکلې او ما ستا خپې راښکلې دا قصې به پکې نه وي. څلورم هغې کې به جیلسي نه وي. او پنځم بې ځایه به خلکو ته تکلیف نه رسوي. دا د پیشنیټ خلکو نښه ده. نو که تاسو غواړئ چې پروډکټیو شئ چې پیشنیټ شئ چې تاسو د خلکو ته فایده ورسوئ خپل پیشن معلوم کې ها اوس څه خاص نښې وي. که تاسو کتلی وي که نه چې تاسو په روډ روان یې او ریډ لایټ ولګي نو ریډ لایټ د څه نښه چې ګاډی به تیزی کو ودری به سټاپ او چې کله ګرین شي نو بیا مونږه روان شو. نو دغه شانتې د پیشن هم یو نښې دي. مختصر به زه تاسو ته هغه درکړم چې دا د پیشن نښې په چا کې وي. نو په دغه اکټیویټي کې او په دغه جاب کې به د پیشن موجود وي. هغه نښې څه دي؟ یو نښه دا ده هر هغه کار چې د هغې بغیر پیسو ته تاسو تیار یې که نه نو دا د دې خبرې نښه ده چې دغې کې ستاسو پیشن دی. بعضې کارونه تاسو ټول چې ناست یې که سټوډنټس دي که ټیچر دی که زه یم بعضې کارونه مونږ هسې بېڅه کوو مونږ یې کوو که څوک پیسې راکوي او که نه راکوي بیا هم مونږ کوو. نو اټ مینز دیټ چې دی کې زمونږ پیشن دی. خو ګوره دې نه مراد سوشل میډیا او فیسبوک نه دی. ګورئ ښه اسنه چې ستاسو ذهن کې دغه خبره راشي او مونږ هسې بېڅه کوو نه. کار اکټیویټي څه پروډکټیویټي چې هغه بغیر پیسو کولو ته مونږ هم تیارو نو اټ مینز دی چې زمونږ دغې کار کې پیشن شته دی. بل دا دی چې خلک به څه وایي او زه خو یوازې یم دې فیلډ کې خو هغه څوک شته دی نه زه به یوازې دا فیلډ کوم. نو دا خلک پیشنیټ خلک دا سوچ نه کوي وی چې کم خلک یو ویژن او پیشن لري نو هغه دې ته نه ګوري چې خلک را سره شته دی او که نشته. ایک یوازې وځي او هغه خپل پیشن اچیو کوي او بیا خلک راځي او هغې جاین کوي. نو اباسین صاحب وی که مردار خوري کارغان ملګري ډیر دي که مردار خوري کارغان ملګري ډیر دي په حلال پسې به باز غوندې تنها ځې او د سپوږمۍ په شپه اسمان ته لمغړی کړو اباسین له به د ستورو په رڼا ځې. نو که تاسو کې پیشن وي که نه دې ته مه ګورئ چې دې فیلډ کې خلک شته دی او که نشته دی دې سکوپ شته دی او که نشته دی. تاسو به بیا د هغې سکوپ پیدا کوئ او تاسو به بیا انشاءالله العظیم رول ماډل یې او خلک به بیا تاسو پسې درځي انشاءالله. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.